خبر شهباز شریف او مولا حسن له زلزلې ځپلو سره مرستو خبرې کړې دي. نور حال را سره په ویډیو کې وګورئ. په سلامونو مهرکلی کوم د پاکستان لومړی وزیر افغانستان له رئیس الوزرا مولا حسن سره په ټلیفوني له زلزلې ځپلو سره پر بیړنیو مرستو خبرې کړې دي. د ارڅخه خبره شوې خبرپاڼه کې راغلي چې د پاکستان لومړی وزیر شهباز شریف له رئیس الوزرا مولا محمد حسن اخونزاده سره تیر ماښام له ټلیفوني خبرې وکړلې. د سرچینې زیاته کړې د پاکستان لومړی وزیر شهباز شریف له اسلامي امارت رئیس الوزرا په خوست، پکتیا او یو شمېر نور ولایتونو کې د وروستي زلزلې له طبیعي پیښو له امله خپل حکومت او خلکو په استازیتوب رامنځته شوو انساني او مالی زیانونو خواشیني سره وښودله او هر اړخیزې همکاري او مرستې ډاډ یې ورکړی دی. شهباز شریف ویلي چې په دې وخت کې د افغان ولس ترڅنګ ولاړ دی او له ټپیانو سره د بیړنیو مرستو لپاره د انګور اډې او د غلام خان بنده دروازې د هغوی پر مخ پرانیستې دي. مولا حسن ویلي چې افغانستان له طبیعي پیښو څخه ډیر زیانمن شوی دی. د نړۍ او مرستندویو هیوادونو باید په دې برخه کې زیانمنو او اړمنو خلکو سره عاجله مرسته وکړي. ملګرو دا و زموږ چمتو شوی ویډیو. که تاسو دې ویډیو په اړه کوم نظر پیشنهاد لرئ موږ سره په کومنټونو کې شریک کړئ او د لا ښکلو ویډیوګانو لپاره له موږ سره پاتې شئ. تر بیا ښې چارې.